خفه کېږه مه چې په ما غمونه ډېر دي الله به یې چې راوباسي ورځ خو دا هم ده چې کیدای شي په تا کې کمي او د هغې د لاسه ته د غمونو نه نشي راوتی نو د خپل ځان سره محاسبه پکار ده موږ کې دا بیماري ده چې دغې ته ګورو چې یاره الله خو ویلي دي چې موږ به د غم نه راوباسو مؤمن سړی او زه په غم کې پروت یم ښه نو دې ته خو نه ګوري چې زما څه حال دی الله خو دې کې مؤمنان ذکر کړي دي د مؤمن ټکی خو ډېر دروند ټکی دی هغه اوچت مؤمنان دي مراد دي نو ته خو له خپل ځان ته هم وګوره که چې ته به څومره اوبو کې په کومو حالاتو کې الله بچ کو چې کله یاد کو الله او ځکه دا خبره یاد ساتي الله په قرآن کې دا خبره ذکر کړې دا ډېر ناشنا فایده ده او یاد یې کوي فلولا أنه كان من المسبحين الله وی که چېرته ده په هغه تېر شوي ژوند کې زه نه وی یاد کړی کوم چې د راحتي ژوند که چېرته زه نه وی یاد کړی په هغه تېر شوي ژوند کې للبث في بطنه إلى يوم يبعثون الله وی دی به د مۍ په دې خېټه کې پروت وي د قیامته پورې ګوره په راحته کې الله یاد کړی دی نو الله وی ځکه مې په سخته کې یاد کو راومې ویستو ته یاد ساته الله په راحته کې الله به دې یاد ساتي په سخته کې یونس علیه السلام چې راووتو که نه د دې وجه دا وه چې ده په تېر شوي ژوند کې د الله ډېره پاکي بیان کړې وه ځکه الله به یې دلته یوازې پرېنښو صرف دا یو څو ورځې پې د مۍ په خېټه کې دې لپاره تېرې کړې چې دی بیا داسې کار ونه کړي د الله حکم ته به انتظار لازم کوي بیا چې بیا داسې کار ونه کړي دا ول الله لږه زورونه ورکړه الله ډېر مهربانه دی په دې خپلو بندګانو وخت په وخت دوی ته خبر رایادوي وخت په وخت دوی ته نصیحتونه کوي دوی ته زورنې ورکوي چې بیا داسې کار ونه کړي للبث في بطنه إلى يوم يبعثون الله په بل ځای کې په سورة القلم کې لولا أن تداركه نعمة من ربه الله وی که چېرته نه وی رسېدلی هغه ته نعمت د رب د هغه نو دی به د مۍ د دې خېټې نه راوتی وی خو به بد حال به وی خو کله چې سورة الصافات کې الله دا خبره بیان کړې ده چې الله مهي ته امر وکړو دی یو غاړې ته راوویستو او بیا پې الله ونه راوخېجوله د څه شي د کدو او واپس بیا روغ رمټ راغی الله دې موږ د غمونو نه بچ ساتي او که څوک په غمونو کې نو الله یې ترې راوباسي